السلام علیکم په پښتو اډ یو بل انټرېسټینګ ویډیو کې تاسو ټول ته خوش آمدید وایو کو زه تاسو ته وایم چې ګوګل ولې کامیاب سه او بل ګیټس کوم دا هغه ولې کامیاب ده جیف بیزوس ولې کامیاب ده ایلون مسک ولې کامیاب ده کامیابی د دنیاوی اعتبار سره دا ولې کامیاب دي دا خلک په دغه خلکو کې یو کوم د سه کامن یو داسې خبره ده چې دا ټول کامیاب دي دا ټول پروډکټس کامیاب دي که تاسو سوچ وکئ تاسې په علاقه کې تاسې په ښار کې تاسې په کلي کې یو نیم کاروبار داسې چې هغه ډېر زیات کامیاب سي وچلیږي هغه نه درېږي هغه په مخه رواني یو نیم انسان به داسې چې هغه مسلسل کامیابی لوري ته رواني یو داسې سکل ده چې چا هغه ماسټر که او په هغه باندې ځان پوه که نه هغه د دنیا سي کومې شعبې ته هم لاړ سي کو آیا تاسې انجینیر یا ډاکټر یا ساینټسټ یا بزنسمین یا انټرپرنور یا کو ایجوکیشن کې یې په هره شعبه کې سي هغه به ضرور کامیابیږي تاسې په خیال باندې هغه یو سکل څه ده هغه یو سکل چې کوم ده هغه ته ویلی کېږي پرابلم سالوینګ د پرابلم سالوینګ مطلب څه ده یوه مسله حل کول د زندگی د عام انسان مسلم کېدلی سي هغه د کاروبار مسلم کېدلی سي هغه د ټیکنالوژي مسلم کېدلی سي پرابلم چې کوم یي هغه چې کوم انسان حل کول زده کي هغه چې د دنیا په هره شعبه کې لاړ سي هغه به کامیابي او هغه به هغه عروج ته رسیږي چې ټوله دنیا به د هغه باره کې خبرې کوي تاسو ته دا ټول مثالونه درکړه ګوګل سرچ انجن جوړ کړه خلکو ته انټرنیټ په دنیا باندې تاسو معلومات څنګه سرچ کولای سئ یغه لپاره یو سولوشن یو حل ورک جیف بیزوس کوم یغه کوم جن شروع کړي وا آنلاین بوکس خرڅول شروع کړي مخکې به خلکو ته ضرورت وو هغه بتل یو سٹور ته یغه جنبه بوکس اغستل نه جیف بیزوس سو کړه دیغه لپاره یو آنلاین امازون پلیټ فارم ورک دغه نه علاوه بل ګیټس کوم دا یغه د کمپیوټر دنیا ته یو آی ورکړه یوزر انټرفیس ورک بل ګیټس او سټیو جابز په دې کې سره ریولوشن انقلاب راوسته دنیا ته کمپیوټر دا ټیکنالوژي دا گیجټس کومو په دغه کې یوزر انټرفیس ورک خلکو انټریکټ کول شروع کړه یغه نه بعد سمارټ فونز لانچ سو سمارټ فون ولې دومره فیمس دي استعمال په مثبت طریقه باندې لا په منفي طریقه باندې تاسو نه دغه فائدہ اخلي هغه یو بیل بحث دا هغه بیل موضوع ده خو هر کاروبار او په زندگی کې هر شعبه او هر ټیکنالوژي هر هغه انسان هر هغه انټرپرنور انجینیر میډیکل پروفیشنل ډیسیژن میکر لیډر هغه سه هر څوک دي چا سه د خلکو مسلې حل کړي دي پرابلم سالور سه څوک څومره بهتر ده هغه هغه انسان په زندگی کې کامیاب کیږي دا د پرابلم سالوینګ والا کوم سکل دا لازمی ډیولپ کیا او دا ډیولپ کیږي د وړکونی نه چایلډ هود نه چې څومره ماشوم وړکای او پیغه هغه ته دیغه ذهن ور جوړ کې پرابلم سالوینګ والا هغه به هغه کامیاب انساني پرابلم سالوینګ یو داسې سکل دا امپورټنت منډیټری نیسیسری سکل دا کو هغه هر زمانه کو هر شوبې تاسې د کامیابی لپاره یو ډیر غټ سکل دا روان ویډیوز کې به موږ تاسو درخیو سی پرابلم سالوینګ مایند سیټ څنګه کریټ کیږي کوم هغه خصوصیات دي چې هغه انسان فالو کی نیغه وجنه کامیاب کېدلای سي پرابلم سالوینګ مایند سیټ یو ذهن سي کوم د جوړېدلای سي او د کمپلیکس پیچیده مسلې حل کولای سي ضروري نه ده چې پرابلم سالوینګ صرف د څومره سي مسله ساده وړي هغه دیغه ریوارډ سي کوم د کمی سي هغه حل کې سي څومره مسله کمپلیکس سي پرابلم څومره کمپلیکس سي هغه دیغه حل کولو ریوارډ زیاتی روان ویډیوز کې به زبتا است خیمه چې تاسو یو پرابلم سالوینګ مایند سیټ څنګه کریټ کولای سي ټیکنیکس دی یو سو فریم ورکس دی هغه هم تاسو ته درخیمه امید لرم چې تاسو به نن ویډیو ډیره زیاته خوښه سوي لایک کړئ کمنټس راته وکړئ او دا ویډیو مختم شیر کړئ موږ پښتو اډ پلیټفارم سکم دا یوټیوب چینل فیسبوک ټیک ټاک او واتس اپ چینل هر چرته موږ فالو کړئ وینو بتا سي د پښتو اډ پر روانه بل ویډیو کې تر هغه پورې السلام علیکم